زما د یاد سره د وخت تیر حسابونه کوه زه درنه ځمه او ته کښېنه ارمانونه کوه زه د ظالمه په صفت خلکو ته نه مړېږم زه د ظالمه په صفت خلکو ته نه مړېږم ته مې په کور کلي کښې ګرځه غیبتونه کوه تمامه ورځ راته زړګیه خنداګانې کوه ټوله ورځ خنداګانې راته دې کوي چې نیمه شپه سي راته ژاړه فریادونه کوه ولې نو السلام علیکم دوستانو ستړي مه سئ زنده‌باد افغانستان تل دی افغانستان خوشگل زرار ها خوشگل زرار افغانستان یشتندیز او استندیز یس خوشگل زرار یشتندیز ترکی کې یو شی دی السلام علیکم یارانو خدای مو راوړه ښه جوړ است په خیر است وخت په خیر تیریږي لاړ سي وروره ځئ هلئ ځئ چې کوئ ځئ ورسي شاباش ورسي وروره نو دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ روغ صحتمند تر و تازه ماده همداسې به زموږ هېواد یوټیوب چینل ګورئ نن موږ راغلي یو ډېر 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 ښایسته ځای دی ماشاءالله نو دلې رالو دلې موجود یو ناست یو موږ غوښتل چې تاسې هم راسره اوسېږئ یو څه نن دغسې آزاد مجلس وکړو آزاد مجلس دا چې زه به د پټانه څه پوښتنې کوم پټان به زما څخه پوښتنې کوي مطلب دا خبره سوله چې نن به زه د پټانه پوښتنې کوم او پټان به زما څه پوښتنې کوي زه به د پټانه څه لومړۍ پوښتنه وکړم چې اصلي دی خو زه د ژړۍ یم زما مور و پلار وریدي مثال ولې وریدي دا به دی وایي چې دی ولې دلته دی دا به معلومه سي پټو ایسته که مصاحبه شروع ده ښه ته دا وایه چې مثلا زما مور و پلار په ژړۍ کې دي او زه په ښار کې اوسېږم نو ولې په ښار کې اوسېږې که دا کیسه درته وکړم که لږ داسې یو څه وکړه موږ اصلي د غورک یو غورک ولسوالۍ د کندهار ولسوالۍ ده د کندهاري ولسوالۍ د کندهار ولسوالۍ ده د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ یاست کور دې ودان نو خبره داسې ده زه د 14 میاشتو وم څو د 14 میاشتو یعنې د یوه کال کوچنی خو د 9 میاشتو پیدا سي معنا د 14 میاشتو چې سولمه پیدا چې سوې بیا 2 میاشتې وروسته نو صحیح د مخکې خو به سړی د 14 میاشتې یا چې پیدا سوې څو میاشتې وروسته 14 یعنې یو کال او 2 میاشتې وروسته یعنې 15 میاشتې وروسته خو چې پیدا سوې هغه خو نه سولې نه میاشتې 15 چې پر واچې 14 سوې که یا 14 میاشتې بعد زما مور پلار زما انا او نیکه ته ورکړم یا چې معنا پیدا سوې 14 میاشتې در باندې تېرې سوې نورې یعنې د یوه کال سوې آفرین د یوه کال او 2 میاشتې ښه برای هغو ته ورکړلم یعنې زما د مور پلار ته یعنې کشر وې معنا 14 میاشتو هم کشر غاښونه دې نه ورغلي ته اوس دا کیسه ته خپله کوې که زه ته لږ مخته راوس کېږه یا ته ما ته دا ووایه دا زما کیسه اوس ته کوې که ته وې د وعلیکم السلام ته وې د 14 میاشتو خو صحیح ده آفرین هغه جوس راواړو چې جوس واچو بر بانډار وکړو بانډار چې دی څنګه بانډار 3 دقیقې تېرې ستا ګیلاس هم راواړوه خو صحیح دی زه خو موضوع دا ده چې ته وې د 14 میاشتو ښه نو بره زما انا او نیکه ته یې ورکړم ښه که معنا د پلار مور که د مور د مور ورور د مخکې مې هم درته وویل ګوره که ته په دې کې مزاحمت جوړی زه ورور دا کیسه نه کوم څنګه کیسه اوس ښه ته د 14 میاشتې وې چې د انا او نیکه ته یې ورکړم یعنې د پلار مور ته یې ورکړې په دې خاطر پلار مور که د مور پلار د مور پلار پلار مور دا اوس څنګه کیسه ده دا اوس څنګه کار دی ولا پرېږده ژوند ته پرېږده کیسې ته پرېږده ښه یعنې ته یې ورکړې چاته د مور پلار ته مثال خوب یعنې ستا مور خپل پلار ته ورکړې خپل مور ته زما پلار زه خپل خسر ته ورکړم یا نو دا بیا ولې خو زما پلار زما نیکه یې خسر کېږي نو وی شوی یاره ته خو ما دا کیسې ته ورکړې زه باوري یم چې په دې کیسه به 15 نفر هم نسپو چې دا زما د ژوند بایوګرافي څنګه ده نو هغو ته یې ورکړم د هغو په کور کې کوچنی نه و د ساتیري دوی په هرات کې و د زه یو څه مخته ولاړ سم
دوی په هرات کې اوسېدله زما نیکه وانا زه د هغو سره وم هغه مینې وسولې ګریش ته رالو مینې مو اوس مینه یعنې د کور کډې کډې مو وکړې مو وکړې عامه اصطلاح وایه بیا رالو ګریش ته د ګریش سره رالو سکندار ته د هغه نه او نیکه ته څو کال اوسوې په دونه وخت کې د څو کال اوسوې و د خو چې زه ګرده کیسه درته وکړم چې زه د نیکه سره څو کاله ورسره وم یا مثال دغه ځای څو کاله وخت تېر سو په دې کې په هرات کې 3 کاله 4 کاله تېر سول په ګریش کې 2-3 کاله تېر سو نور په کندهار کې شته هسې واضح صحیح ده په کندهار کې عینو مینه نه وه جوړه سوې د مجبر آباد په نامه یو کلی و عینو مینه هغه وخت نه وه شین بوټي نه یو ولا تور دشت نو تس هلته چیش کول هلته کلی و د مجبر آباد په نامه کلی و تس په کلي کې چیش کول د ښایسته هرات ته رالس کلي ته دا نو نه پوهېږم بس دا نو زما نیکه خوښه و دې کې زما کار نسته ښه هغه خو وسول هلته و وروره ګله پلار مې څو واره زه ورغلم زما نیکه ولاړ څه خپل کور ته بلا نه زه ځوان سوی دغه شی وروره جوس دی نو زه چې به ورغلم بسم الله ښه تریو خوند کوي لالو بالو جوس دی د لولو بالو جوس آلو بالو نو هلته وم پلار مې 3 واره زما نیکه ته ور واستولم وی زما نیکه پلار ته راواستولم زما پلار ته معنا بالا بلار خپل کور ته د مجبر آباد ته رالس هغه زما پلار ویل ما خپل د اکا سره اکا مې هم دی خو سر مې هم دی ما د اکا ول ورسره کړي دي چې میرزا ولی بستس سره یي ولاړ څه خو مور به د بیرته ورسه ځکه د زما پلار دغسې دوستي ورسره پالل دغه پرېږده د زما کیسې ته متوجه سه دا بیخي بد خوند کوي او بې نزاکتي ده چې زما کیسې ته مې خوښ دی دغه به په ضمن کې اعلان ورته وکړو د وطن تولید دی د هرات ولایت سنیت جوس په هرات کې جوړیږي تاسو کولی شئ چې استفاده ورڅخه وکړئ وروره زما کیسه ده دا لکه کرکټ چې شروع یو دم اعلان پکښې راسي بیا کرکټ باسي شروع بیا اعلان پکښې راسي ښه بخښه دي ډېر زیات نو وروره ګوله ما څه ویلی ګوړې مخکې تا ول معنا زما پلار ته ورکړم ول بالا برته دا زوی دی واخه مثال بیرته زما پلار وویل ول ورسه ور دلته مه راځه زما پلار مې منطقه سړی دی ما نه غواړي ورسره زه خدای دې نه کوي داسې مې نه غواړي چې په کډه ورسم باره دغه سوم یا غواړي چې داسې باره ورغلمه چیرې ورغلم برته معنا نیکه ته ورغلی کور دې ودان 3 واره ورغلم 3 واره سره واخیست دا داسې جالبه کیسه ده ښه دا نو چې دی رفیق بهي ته شروع کې زموږ د واده کیسه داسې ولیدي بلا هغه ورکس پکښې کېږدی بس وایي څه باره وروره ګوله زه زما نیکه زما سره دونه خواري وکښلې الله پاک دې هر ډول جنت ته واچي څه نومېدی نیکه حاجي عبدالله جان حاجي عبدالله خدای دې وبخښي و هغه درومه سیم په غټ مایان دي دا کیسه وروره ښه ځه تر اومه سیم په چې مې زده کړې وکړلې په ډېر په خوارۍ په زحمت یې در دې ځای راورسولم ته پوهېږې یو ورځ استاد راته ویله دا شاګردان ته ویله وایي ارې وته ته څه غواړې د ځانه چیز جوړ کړي بل ډاکټر بل انجینر بل معلم ما ته ودرېدل ته د ځانه غواړې چیز جوړ کړې ما زه غواړم چې بزګر سم والله معلم به چې مې خپرونه ګورې مکتب وګوره بزګري وګوره دا خو زما پلار ولم دی ګرده بزګر و به لازم هم دا په طبیعت کې سړي ته بزګر داسې مثال نه اوس بزګران چې معیاري ته واړه معیار ته مثال بیا د غزین جوړیږي د زراعت پوهنځی وایي نه مثال زراعت کور یې ودان نو زه د 14 کاله سولم بره زما نیکه وفات شو خدای دې وبخښي بلا زه ورغلم پلار مور ته هغه په دهمان کې اوسېدل څونه خټ خټونه دي هغه په دهمان کې اوسېدل ښه نو خو تا ول مجبور آباد اوس بیا دهمان شو خو دې هغه خو برای نه مینه لا جوړه نه مینه جوړه سو موږ په کټه راغله لکه ته راوړه دا ما یې واره مړ کېږي ازما کیسه ونه لکه ته راوړه ودرستا کیسه ته راوړه مړ کېږي او بوتې ورغورځوي دا دالې مایان دي دوستانو ته راوړه ټینګې ونیسه کیسه ودرېږه سټاپ یې کړه ګورې د دوستانو د دالې مایان دغونه غټ غټ راغلي دې خوا ته راوړه وروره مړ کېږي دا ژر اوبو ته ور واچوه ته راوړه دې خوا چې واره وویني دا په کیمره کې راوړه خو ټینګې ونی دغونه غټ غټ مایان دي دالې دا دالې د باندې راغلي الله اکبر چې دا اوبو ته ور واچوه زه له سید کوم ور وغورځوه هله ورسه وغورځوه مړ کېږي وغورځوه خو وای بیچارهګان ورور دا وغورځوم زه له سید درکوم درکوم زه در واغ درته ور وغورځوه دا د ډېرو نیولي دا تام نیولي دي هله واخه اوبو ته وغورځوه او واخه وغورځوه هله مې نیسي بالا لکه
ما علاقه لك لك علاقه که راواخستې بیا دې خوا در به د ومنو هېڅ څه یالې ووځي مې ټینګوي دا ګناه لري ولاړ سي زموږ داسې خلک موږ یې خورو هغه اوس تازه راګلاس ولا دی بیا خوري ښه نو کیسه و داسې وه چې تا زه منه دامان ته دامان ته نه یم پلان نه یم تللی مجبورآباد کلي دغه سو خراخ ونړې دی هغه ونړ نه مې نه جوړېدله ته مجبورآباد ته یې وارې ورلې یا د زړه درته څه هلته وم وروره خو هلته موږ اوسېدلو زما د نیکه سره ښه چیرې متوجه دی خو ما ته خلکو مایان نیسي وغوجه کیسه درته کوم باره د مجبورآباد کلي دغه سو د منځه ولاړې عینو مې نه جوړه سوه پر هغه ځای هلته چې عینو مې نه جوړه سوله بره زه ولاړم دامان ته ته بره ښه نو څه وایي په قرآن شریف کې مې په خلاصوي دا قسم ګوره تا دا اوس ما ته چې زه دامان ته ولاړم هغه وخت ولاړه چې عینو مې نه جوړه سوله زما نیکه وفات سو خدای دې وبخښي ښه ستا نیکه وفات شو دغه عینو مینه چې جوړه سوله و مثال دلته د عینو مینه چې جوړه سوه ولې ولاړه سه اوس ولې بیرته په عینو مینې کې یې هغه خو موږ ګرده نه تللي یوازې زه ولاړم خپل مور پلار کره تا دا اوس نو تا زما مور پلار په شړۍ کې وه یاره دروغ دامان کې وه اول وروره په دامان کې تا ما ته اول نه وویل چې په دامان کې وه په دامان کې اوسېدله ښه برابر ته معنا د هلته چې ورغلم مرض ما مور پلار ویل موږ تا نه غواړو ورسه د خاله سره دې ژوند تېر د 15 کاله وه منه بیا د خاله سره سولم اته کاله د هغو واده چې مه کوه ولو زه به یا برابر ته معنا هغه هم په دامان کې ژوند کوي په دامان کې وو همسایګانو سره زه چې ورغلم نو مور پلار ویل منه ته زموږ سره ژوند په دې نسې کولی چې موږ خو بزګري کوو ته د ښار سړی په ښار کې غټ سوې دا دونه شاهکاره کارونه کوو تېر نسې کولی خبر ما لو ګورې ودانې درته ویې ویله زما خاله و د خاله خاوند چې به هغه بیا ژوند داسې عصري و داسې معنا نه بازاري د بازار ژوند یو نه داسې ډېر معنا مال د دوی سره بس ډېر ځي ښه پرمال د دوی سره به سمه ښه بلا د هغو سره سولم اته کاله مې د هغو سره وم کار مې کوي د پارمانو کار مې کوي پیسې ورڅې مې ورکول بره چې بیا واده مې وکړي بره زما اخشماتوره بالا ته ولاړ نو د خاله خاوند بیا چیرې ولاړې نو واده دې بره مې کډه وکړل رالم عینو مې ته بیرته هغه کور ته رالم زه چې 15 کاله راغټ کړم هغه دغه کورو خو زما ماما هم کې دی خو ماما یې خو زه چې 15 کاله غټ کړم چې ولاړم بیرته چې واده مې بیرته راغلم دا کیسه داسې وه تا بیا ژړۍ ته څنګه ولاړې ژړۍ ته خو زما مور پلار ولاړله زه خو تلې کډه مو وکړه او د زه خو د خسر سره په دې وخت چې دی ولاړه ژړۍ ته تلې زما انا زه د کور پسې واخیستم ولې خو ته ولاړ څه بلا خپل مور پلار ته ما واده کړي و بیرته ولاړم مور پلار ته ژړۍ ته ولاړم او ژړۍ کې وم دا اوس خو تا زما مور په دامان کې وه د دامان څخه یاره دروغ وایه ولا یا خو ګوره تا ما ته نمبر غواړې ګوره ته پر د خلکو وخت مه تا ما ته ویل ځایې وخت نه دا کیسه ده دا باید ګرده واوري دا ګرده کیسه ما داسې انتیکه درته وکړه چې د علي په ستر یا پرې نو ستا ولې سر نه پخلسي ګوره خو تا ما ته ویل اوه تاسو ما واده وکړئ مثال زه د خاله سره زما پلار دې په دامان کې وه کور دې ودان آفرین تا بیا ما ته نه ویل چې ما واده وکړئ زما پلار دې بیا ژړۍ ته راله ځای نومین ته راله کور دې ودان نو خو هغه کیسه خو نو دوه نو خو په دې کیسه کې خو زما پلار رول نه درلودی هغه خو ولاړله پرېږده رول دې که رول دې اوس مثال بیا برته ښه هغه ته بره ولاړې ژړۍ ته برته ژړۍ ته په کډه ولاړم هلته په کور کې زما د خپل وړونو سره ګزاره په دې نه کېدله چې د هغوی یو سیسټم و زما بل سیسټم معنا ته د ښار سړی وروره د ښار خلک د سارا د خلکو سره نه چلیږي ستا قربان سم دسته درد نه کو نو بره رالم بیرته انا ته رالم ورسره بیا د انا سره بیا ولاړم بچه خان جادې ته ښه بچه خان جاده کې وم بیرته رالم عینو مې ته انا ته او وای دا بیرته انا مطلب دا چې انا چې د انا یو ډېره بزرګه ښځه ده انا نه ده انا مور ده ګرسره مور انا دې غټ کړی دی مور دی پلار دی پلار ګرده انا ده آفرین دا ګرده انا موږ دونه انا وایو دی انا غټ کړی دی انا زوی چوټه موټه مطلب ګرده شاور ماور چوټې نه وي هغه وخت کې څه شوی هغه داسې ټکران و هغه ګرده انا کړی دی مطلب ګرد زحمت سیمه نه ای ورځ خیر هغه کیسه د ویلو نه ده پرېږدم زه یو ورځ ډېر کشر یم معنا ډبرې دې غورځولې یا داسې کوچنی وم ولا برې لمبوله مې برې ډبره رابسره اخیستې وه په ډبره لمبولې
لا پخوا وخت چې دغسې هغه دغسې کیسې ورور دا شان نه اوس هم شته؟ نانو دا شان اوس هم ستا راسره منې که یا سنګي پای څنګه پای هغه تور دانه و یو تور هم شته ژاړم شته ژاړلم بېر هغه زه پرېولم نو زه کوچنی وم بلا پښې مې خوږېدلې لاسونه مې خوږېدا ډبره مې رم نو هغه ځوانانو مرسکل پایه پورته کړه نو زه وایم دا اوس دا خو څونه غټه کیسه نه سوله ته خپله کیسه وکړه ګوره زما دا جالبه کیسه وه ډېر کسان چې دا کیسه ما کړې ده پکښې ورک دي اوس دا زما په کیسه ښه پوره سر خلاص سو و مثال چیش وسوه زما په ژوند کې غورک و غورک څه ایرات سو ایرات ګریشې کندهار اینو مې غورک کله و درواغ ولې وایه غورک ماته ته ونه وایه چې ما په کندهار په ولسوالۍ ده ګوره هغه خو تا مازې ونه ویل چې غورک خو هغه دې مازې یاد کړي چې موږ د هغه ځای یو خو کور دې ودان په غورک کې به د وشتان یو آفرین وشتان چې موږ هر وخت یادو هغه په غورک کې دی هلته و یا ګوره اول تا ماته وویل ته د غورک کې مثال او هله وی میرزا ولی پټان یم مثال میرزا ولی او هغه وخت خالي میرزا ولی و میرزا ولی وی بیا وروسته چې مینوال سو کیسه سو سټار سوې بیا پټان سوې ته سټار به په خپله سټار معنا ستوري سوې وتل سټوري په اسمانو کې دی ورور خو ته اوس د دې کندهارې وارې ستوري یې ښه مثال بیا چې سوې مثال تاول بیا مثال دغه سولم خو سر مې په خلاص هغه بیخي ښه ته دا ماته ووایه چې ته ولې حکمت یې او ته چې حکمت لا یې پسې پسې بارک یې او خو یې چې ته ماته دا ووایه چې ته بارک خو بیا زه بل اصطلاح څخه یم زما پلار خپله همت ته تخلص پر ځان هم باید هغه شوی ښه خیر ته ماته دا ووایه چې ته کندهار ته ولې راغلس خو موږ په کندهار کې وو یا تا خو زه په ایران کې پیدا سوم یا زه خو پیدا سوی په مهاجرت کې هم جنګونه و یاره خو ستا نوم باید مهاجر وای جدي درته وایم یاره خو ګوره زما مور چې وه چې موږ چې کلو په مهاجرت کې کوم ځای ته موږ چې و جنګ په افغانستان کې ډېر زیات بیخي 2003 کال و ته بخښه کوه د کیسه په یاد لرم ماته زنګ رالي زما زده کړه چې وه ته ځه ته زنګ ته ورسه نو خبر مې دا کول دوستانو چې زنګ و زنګ چیرې و زنګ دغه دی تلیفون ژارې دی چې ستا اوس نو خبر مې دا کول دوستانو چې مهاجرت کال و معنا 2003 کال و جنګ و نه نو چې کم جنګ و دا د چا جنګ و نه یم په خبر په 2003 کې نه پوهېږم د چا جنګ و د شورویانو و که د چا و ولا که خبر یم د چا جنګ و انډیواله 2003 کال خو خیر جنګ و دوستانو په افغانستان کې معنا خلک وتله څوک به چیرې ولاړ څوک به چیرې ولاړه خو موږ هم داسې مهاجر سولو ایران ته تللي وو بالا په ایران کې ورې معنا باره ورځ زه پیدا سوم په ایران کې معنا ډېر د مهاجرت ژوند تاسې ته معلومېږي څوک مهاجر بیا غریب یې پسې دا ډېر زور غواړي او ډېر سخت دی مثال نو ورې پیدا سومه ورې چې پیدا سوم په ایران کې معنا موږ یو څه وخت تېر کړي الحمدلله بیا په افغانستان کې بیرته امنیت سو قراري سوله یو کالو که 2-3 کاله موږ تېر کړ په ایران کې زه کشر وم نه یم تازه پیدا سویم په شي ولاکه خبر وم چې شیدې سپین دي که توري نه مه پیدلم نو بیرته د ایران څخه رالو او موږ د ایران څخه رالو خپل افغانستان ته خپل ښایسته کندهار ته او اصل کښې بیا موږ د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د سوختیې د کلي یو په ډنډ ولسوالۍ کې یو مشهوره کلی دی چې رواني نومېږي د رواني څخه چې ډېر مخته راسي بیا سوخته ده د سوختې په نامه کلی دی زما نیکهګان زما ور نیکه مثال زما د پلار د پلار معنا هغه ګرده د هغه دغه څخه وه معنا د هغه کلي څخه وه بیا زما نیکه ښار ته راغی زما د پلار مطلب زما د نیکه پلار به وایم چې هغه ښار ته راغلی دی بیا ښار ته راغلی دی بیا دلې موږ د اولې ناحیې دغه قبر شاه چې ورته وایي شاهي طبیله بیا موږ په دغه ځای کې یو زموږ تذکرې د دغه ځای دی نو بس بیا په دغه ځای کې موږ وو په دغه ځای کې اوسېدلو شاهي طبیله کې نو بس دغه ځای کې وو دغسې ترتیب وو نو بالا خو دغسې کیسې د مهاجرت په د اول کال کې چې دا موږ ولاړو زه پیدا سوی یم ایران ته یعنې 2003 کې پیدا یم بیا داسې نه چې دوستان ټاپې ولګوي چې ته د 40 کاله نو هدف مې دا دی چې ډېر عمر نه دی عمر د سړي نه معلومېږي چې مشکلاتو خوړلی انسان نو ستونزې او مشکلات بیا 14 کاله مخکې پلار وفات زه بیخي کشر ومه نو نه پوهېږم د څو کالو وم د 19 کالو وم وعلیکم سلام ښه اوس کیسه شروع کړه
چې بلار مې وفات سو په ژوند کې مشکلات راځي دا ژره مره نه وه بارک نه وه هغه وخت کشر حکمت و کشر هلک و منه د امې خولې هلک و نه کشر و مثال بیا زما مور غټان کړو زما یو اکا دی هغه خدای دې خیر ورکړي اجر دې ورکړي نو جمشید نومیږي هغه زموږ سره ډېر زیار وایستي غټان یې کړو نو دا د ژوند هغه کیسې دي چې مثال ځینې وختونه د انسان په زړه کې پاتېږي نو تا خپله مینه کړې ده ها او مینه دې کړې ده که یا مینه فرق لري مثال د الله سره مینه ډېره کېږي د ټولو ډېر اول د الله سره مینه لرم بېشکه وروسته نو د کورنۍ غړي دي نو مور و پلار و مېرمن اولادونه دوستان دا کړده نو یا هغه وخت چې معنا مجرد بیا دا خو اوس وروسته راغلې دا کیسې یاره انډیواله که رښتیا را باندې وایه چې زه په مینه باندې سره پیدلم ما واده وکړي ولې دونه کوچنی وې ما د واده اجي څو 8 کاله کېږي یا معنا دونه کوچنی وې 8 کاله مخکې 22 کاله 22 کاله یاره څوکې کوي والا 22 کاله 23 کاله زه معنا اوس په مینه تازه پیژم معنا نو خدا اس خبره و چې زه په 22 کال نه په پیدلم بلا زورور ګولم خدا اس شو ها وم شو خو مثال واده دی وکي ښه سواله نکاح ده ډېر شکر دی او ورور ګولم واده خو ډېر ښه دی ورور بالکل سید اوس دا داسې دی ښه دوستانو باندې دا پروګرامونه غمیږي دا زما او ستا هغه د ژوند په اړه خبرې وي هغه وویل سولې دا ژوند مجلس و دا مجلس و بانډار ژوند یو کتاب دی چې نه خلاصېږي دا داسې دی د ژوند کې ډېر جالب حالتونه پر خلکو راځي کله به وروره لوړ وي کله به ژور وي کله به څنګه خو مهم استقامت صبر کول دي اوس ما او تا یو څه مجلس په خپل منځ کې وکړو ګیم البته ګیم هغه بل ګیم د خلکو ډېر خوښ شوی و د لیدونکو ښه نن به داسې یو دوم برخه سو د خبرونه اوس دومره برخه شروع شوه د خیره اوس داسې یو ګیم به ترسره کړو چې ما اول زه ستا سره خبرې کوم ته په خپلو خبرو کې و یا نه وایه و به نه وایم یا به نه وایم دا دوې خبرې به نه کوې نور به عادي مجلس کوې معنا رالې رالم ولاړم دا و یا به نه وایه سید راځه عجبه ښه واده نن نه سمې خبرې کوه ورته بیخي سمه واده بې سر به نه سره سی خبره څه عجبه ښایسته باران نه وسو سوی و سوی و که اوسو سوی و اوس نه دی اوس نه وایم سوی و پر هغه بله ورځ سوی و موټر رانیسه د خیر رانیسه دی ګوره وقفه به نه کوې چې ته نو دلته بیا خبرې سره وقفه به نه کوې بیا زم دغسې یم بره تا ول موږ څو وړونه یو ما هېر شول څلور یاست دا ګوره نو دا سر مه شوره و سم ووایه چې یا څلور یا درې یا دوه یې سر ولې شوره نه شوره د وایي څه مکتب در 12مه صنف ووایه 12 صنف پوهنتون دې بیا نه ووایه یا ودې که کې بیا ولاړه یا ښه اوس زه یم راځم بریاني دې خوښېږي الله دا مې خوښېږي خو ترخه مې نه خوښېږي پلو څنګه دی پلو خو مې نو الو خوښ دی که خوښ مې دی یاره دا څه کوې ښه څو وړونه یاست موږ د خدای مال ملک 2 وړونه یو ښه چې دا اوس یو ټینګه چکه وومه ولې مې وایه زه په دې مو وم سید ملکو دې لیدلې ده ملکو خو بیخي ډېره جسمه یې څونه ډېره څښلې ده ښه اوبو ته دې هوا کېږي دا اوبو ته مې هوا کېږي خو دې اوبو ته مې هوا نه کېږي یاره دا بیخي خیرن اوبه څښې ولې وڅښم ولې نه څښې نه څښم خوند نه راکوي غواړم چې ښه صفا فلټر ښه درنې غوړي درته راوړم غوړي مه راوړه وروره زه د غوړیو څه پرهېز یم څنګه پرهېز پرهېز نه یم څوک چې د یو شي څه پرهېز ته زما سره ولې هر وخت جنجال کوې کله مې کړی دی یاره دا څه کوې یاره یا نه یاره مال کله مې کړی دی یاره دا مه کوه یاره دا څه کوې موږ ته یې خو یاران موږ ته یې په دا ګیمو باندې نه د خېږو ډېر ګیمونه مې دې کړي په څه رقم کې په رقم بازیانې ګیمونه مې ډېر کړي دي ساتیرۍ بازي هر څه نو ارغنداب دې لیدلی دي خود مې دا اوس ارغنداب کې ناست یم بابا صاحب دې لیدلی دي بیخي مې لیدلی دي هغه دي نو مې نه خو دې پوره لیدلی هغه خو هلته اوسېږم کوم ځای نه لیدلی بدخشان دې لیدلی دي یا زه خو لا بیا ښه سم یاره یو څه خو ولاړم ته خو بیخي په یوه دقیقه ښه دا یو چانس بل یو چانس خو اوس بېرته ستا د شروع کېږي اجو په دې اختر کې نه ولاړو یې راته نه ولاړو کشکې تللي وایه تللي به وایي ښه خوند کوي
خوند کی ښه زیارتونه هم لري ښه ځای دی. واده دې وکړي ګوره نه ګورې دا به نه کوې چې پته به مه کوې یاره نه مې دی کړی کوزده دې کړې ده نه مې دی کړی ولې نه مې دی کړی تا زه کور رانیسم د خیر پیسې ولرم چې ویې لرې اوه چې بیا لرم اوه و زما هغه مایانو کې فکر باندې په دا اوبو کې دغونه مایانې راوړې اوه راځه زه یم چای دې خوښېږي خود مې خوښېږي تورې که شنې تورې مایان دې خوښ دي خود مې خوښ دی نخود څنګه دي نخود هم ښه خوند کوي کله کله ژړ نخود ژاولې ژوی ژاولې نه ژویم کله کله ژویم بېنډۍ ژولې بېنډۍ څوک ژوي نه خوري شیخ پر خرس ورسه وې یوه ورځ و بیا د بیا ما بیا ور و بیا د بیا ما و بیا د بیا ما لاس مې سکیم کوي ټینګ مې کوي ښه بالانو کور دې ودان دا د سرګرمۍ هغه د ګیم یو برخه وه هیله ده چې تاسو یو څو شیبې خندلي ستاسو خندا موږ ته ډېره د قدر وړ ده لکه ستاسو سم نظرونه مثبت کمنټونه چې موږ ته د قدر وړ دي دغسې هم خندا رښتیا هم نو کمنټونه راته وکړئ دوستانو دغه زموږ چینل په خپله مینه راپورته کوي موږ ویلي وه چې 10,000 سبسکرایبر پوره سي یو جالب به ټریپ درته لرو انشاءالله جالبه ټریپ دی اوس به لا درته وایم نو کوشش وکړئ چې ژر تر ژره پوره کړئ او زموږ هېواد یوټیوب چینل د نور دوستانو سره شیر کړي دا یو فامیلي چینل دی چې موږ غواړو چې تاسو ته فامیلي پروګرامونه وړاندې کړو داسې نه کوو چې مثال بې ځایه شیان یې نور داسې شیان نه کوو موږ ټوله فامیلي خبرې دي ټوله فامیلي پروګرامونه دي چې یو څوک یې د خپل خور مور دوستانو قریبانو سره په ګډه وګوري او د شرم احساس ونه کړي چې دا اوس څه چټیات وایي دا خلک نو الحمدلله په افغانستان کې یو په ښایسته کندهار کې یو ماشاءالله د عمال د ارغنداب په سیمه کې ناست یو نو در بیا چې موږ دواړه څه کوې بهلا به نو د خیره ځو زه به د خیره سره میلې ته ځو ته ماته دا ووایه میلې ته ځو و انشاءالله بیا مې راوګل د افغانستان څو ولایتونه دي 40 څو ولسوالۍ دي یاره ولسوالۍ ډېرې دي په هر ولایت کې ډېرې ولسوالۍ داسې نه درته معلومېږي داسې نه درته معلومېږي د افغانستان څو ولایتونه دي لیدلي دي د افغانستان حساب وایه هلمند فراه روزګان کابل زابل غزني مقر هرات او بل فراخ مې ویلي بل بامیان ولایت دی میرې ولسوالي ده نو بل پنجشیر لس بل مزار شریف یولس بس یولس و دا خواته تقریبا 23 ولایتونه پاته دي چې باید وکتل خیر و به ګورو خیر ان شاء الله ورزش پکتیا شوی د 12 هغه خدمات دواړه لا تاسو ولایت تلله زنو کندهار خو هم د یو سیجم دیار ولایت تلله هم کندهار هم بخښي حساب کندهار دا یو هلمند فراه نیمروز هرات روزګان زابل کلات مکور وی زابل مکور شسیدي غزنی پنجشیر بامیان پکتیا بدخشان ته نه تللی یا بدخشان جلال آباد او مزار ځای ته نه تللی ډېر ولایتونه پاته دي ښایسته ولایت چې دی مزار د سخي صاحب زیارت دی او ډېر ښه زیارت دی انشاءالله نصیب وسوي د خیر سره وربسو مزار کې به وګرځو او تر ټولو ښایسته ځای چې زما ډریم دی چې هغه زه وګورم واخان دی تر هغه نه تېرېږم در واخان نو الله پاک دې مناسب وکړي چې د خیر سره واخان ته ولاړ سو او بختیار صاحب راته ویل دی وای د خیر چې راسم وای ښایسته موټر پیدا کوم وای واخان ته دې بیایم تا یوازې بیایي یا وای پټان به مې ته به مې معنا زه مشتس نه واخان به وګورو د خیر څنګه ځای دی و د خیر سره انشاءالله نو دوستانو ډېره مننه چې تاسې زموږ بالا بس زه خدای په معنا یې اخلم زه مې هم ته مې
السلام علیکم یا دوستانو، هیله ده چې زموږ خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلي، څو شیبې مو خندلي، څو معلومات مو ترلاسه کړي زموږ د ژوند په اړه، او دا ټوله سم لاسته راوړي. موږ هم طبیب هم درسره کوو، شوخي هم کوو او معلومات هم نشرو. نو موږ ته پر همدې ځای اجازه راکوئ، پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارو. ښه وختونه ولرئ، د مینې څخه ډک ژوند ولرئ. د الله په امان. زنده باد افغانستان. نعره تکبیر، الله اکبر. مننه چې زموږ هیواد ګورئ.